د هېواد په کچه ښځینه ښوونکې او روغتیایي کارکوونکي د کار دوام او د معاشونو د ورکړې لپاره د نړیوال بانک او نورو مرستندویانو مرستو ته جدي اړتیا لري. ښځینه ښوونکي او روغتیایي کارکوونکي په نړیواله ټولنه، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بشردوستانه ادارو غږ کوي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. دوی وایي نړیوال د په ټول افغانستان کې د سواد زده کړو او اسلامي تعلیماتو پروګرامونه پیل او ملاتړ د وکړي. موږ په نړیوال ټولنه، نړیوال بانک او نور تمویل کوونکي غږ کوو چې له موږ سره د افغان ښوونکو د معاشاتو د اداینې لپاره د تمویل په برخه کې مرسته وکړي. دغه شمیر ښوونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې دي او لازمه ده چې همکاري ورسره وشي. دوی پر امریکا او د هغوی پر ملاتړو هېوادونو غږ کوي چې د امریکا په فدرال خزانو کې د افغان ولس کنګل شوي پیسې د افغانستان په واک کې ورکړي. موږ د امریکا او د هغوی له ملاتړ هېوادونو غوښتنه کوو چې د امریکا په فدرال خزانو کې د افغان ولس کنګل شوي پیسې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو ته وسپاري، ځکه دا پیسې د افغان ملت حق او امانت دی او هیڅوک یې د کنګل کولو حق نه لري. ښځینه ښوونکي او روغتیایي کارکوونکي له اسلامي امارت هم غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او ډاډمن دوام دې ورته تضمین کړي.